نوموړی زده کړیال چې د خوست میخانیکي انسټیټیوټ کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې ترسره کوي په دې وتوانېده چې په لومړي ځل د لیپانکارټ فارماکولوژي یا د نړۍ په کچه کارېدونکو درملو د پیژندنې کتاب په بریالیتوب سره ګوګل پلی سټور ته پورته کړي. له دې وروسته د طب پوهنځي هر محصل هر ډاکټر کولی شي چې یاد کتاب په وړیا ډول د انډرایډ اپلیکیشن په توګه استعمال کړي. یاده پروژه مې 15 میاشتې مخکې اخیستې وه. د په وینا کولی شي چې په راتلونکي کې د ډیټابیس په برخه کې پلټونکي ویب سایټونه رامنځته او په دې سره به په هیواد دننه په ځانګړې توګه په بهرنیو کونسلګریو کې په اسانۍ سره علمي اسنادو ته لاسرسی کیږي. ما سره یو بل هم د هیواد په سطحه یا که ووایو په کل کې په نړیواله سطحه یوه بله پروژه هم شته دی چې هغه یو ویب سایټ دی. یعنی که موږ او تاسو وګورو په نړیوالو هیوادونو کې زموږ او تاسو د محصل یا د تحصیل درجې اسناد چې معامله کیږي نو یو وار سفارت ته پسې ځي او له هغې وروسته هغه اسناد بیا چې کیږي معامله کیږي. نو له دې ستونزې به خلاص شي. زه داسې یو ویب سایټ جوړوم چې هلته فقط اساس نمبر د افغان محصل یا د افغان ډاکټر یا د افغان انجینر اساس نمبر پکې اچول کیږي په سیستم کې. نو ټول د اسنادو تاییدي به هلته په مکمل ډول لاسته راځي. بلخوا د همدې انسټیټیوټ مسؤلین وایي که چیرې په مالي برخه کې ستونزې هوارې شي ګڼ نور نوښتونه به رامنځته شي. په دې کې داسې کادرونه شخصیتونه شتون لري چې که هغې ته چېرته مالي امکانات برابر شي نو دوی به د نړۍ په سطحه وځلېږي. د یاد زده کړیال د وینا له مخې په تیر کې به یاد کتاب تر 200 امریکایي ډالرو پورې له ګوګل او امازون کمپنیو رانیول کېده. مګر د یاد اپلیکیشن له فعالیدو سره هر څوک کولی شي چې ذکر شوی اپلیکیشن ډاونلوډ او په وړیا ډول د هر ډول درملو د پیژندنې او کارونې په اړه معلومات ترلاسه کړي.